گلیات کې د روډ کلیرنس نظام نور غوره. هنګامي صورتحال کې ټریفک په لحظو کې بحالولی شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګانډاپور د ویژن او د سیلګرۍ محکمې د سیکرټري ډاکټر عبدالصمد د هدایاتو تر مخه ګلیات کې د ګټانو خویدو او واورې ورېدو په صورت کې د روډ صفا کولو نظام نور غوره کړی شوی دی. اوس په هر کم هنګامي حال کې ټریفک د ورځو او ګنټو په ځای منټونو کې بحالولی شي چې سیلګر کم مشکل او ستونزې سره مخ نشي. د گلیات ډیولپمنٹ اتھارټي جی ډی ای د انجینیر ساجد محمود وینا ده چې د صوبایي حکومت د سیلګرۍ محکمې د کایټ پراجیکټ لخوا گلیات ته جدیده مشینري ورکړې شوې ده چې له امله د لینډ سلایډنګ او برفبارۍ په صورت کې د 10 ورځو بند روډ په منټونو کې آزادولی شي. د هرې کمې ایمرجنسي په حال کې زمونږ ریسپانس ټایم 15 منټه دی او زمونږ ټیم 40 غنټې چمتو وي. د مشینري اپریټرز وینا ده چې د کال 2021 د مری پیښې په دوران گلیاتو کې 2 فوټه واوره پرته وه، خو زمونږ ډلې بغیر د حادثې نه ټول سیلګري محفوظ ځایونو ته منتقل کړل. د دوی وینا ده چې گلیات کې 2 سرکلز قایم کړي شوي دي. سرکل 1 نتیا گلی کې د هیوی مشینري 4 ګاډي او 1 ټریکټر موجود دي او سرکل 2 چانګا گلی کې 1 ټریکټر او د درنې مشینري 3 ګاډي موجود دي. په دواړو سرکلو کې 20 اپریټران او 20 هیلپران په ډیوټي لګولي شوي دي. امجد علي خادم، پښتونخوا ټي وي، پیښور.